زه دا اطمینان در کوم چې ستاسې د دغه مهم ولایت کابل دپاره به ښه کردار ادا کړي او د دې ولسونو او د دې مجاهدینو به ښه خدمت وکړي. او قدرمن والي صاحب ته مې دا مشوره ده چې د کابل ولایت د امارت په تسلسل کې نه د تیر 20 کال نظام په تسلسل کې په انزوا کې پاتې و، صرف په نامه ولایت و. اختیاراتو تسلط چې څنګه د ولایت دپاره په کار یې هغه نه وه. د والي ډېر لوړ حیثیت دی، مستقل د امیرالمؤمنین نائب بلل کېږي. هغه اختیارات چې د وخت امیر یې لري په هغه سیمه کې چې کومه سیمه کې څوک د ولایت نماینده ټاکي، هغه اختیارات ټول د والي سره وي. د ولایت په چوکاټ کې چې کومې ادارې کار کوي هغه باید پوره د والي تر تصرف لاندې تر تصرف یې لاندې د ده په هدایت باندې مخ ته ولاړ شي. خو د کابل ولایت دا طرز داسې تېر شوی و چې دلته قوي ادارات وزارتونه موجود وه، نو هغه والي یې سلبي صلاحیت کړی و. خو کله چې موږ د ولایت مقام ته رالو بیا مو د خپلو ملګرو سره مشرانو سره دا سلسله د خدمت روانه کړه په تفاهم باندې. الحمدلله د ولایت حیثیت تر یو حده پر ځای باندې شو. نو څو غټ کارونه چې دلته دې ولایت کې سوي وه، یو خو دا و چې د قومندانۍ و د استخباراتو او د ولایت مقام پوره امانګي وه، بلکې د ولایت مقام هدایات و اطاعت په کامل شکل باندې هم قومندانۍ عملي کوله او هم استخبارات عملي کوله. او دوهم دا چې دلته کم ریاستونه وجود لري، دا د ریاستو سلسله هم داسې وه چې مجلس ته حاضرېدل، اداري مجلس ته راتلل تقریبا د نشت سره برابر وه. دا تسلسل هم الحمدلله دې مرتبې ته ورسېدی چې تقریبا تر 500 زیات کسان د مختلفو اداراتو زموږ سره په اداري مجلس کې شریکان او کامل اطاعت کې د ولایت په هدایاتو باندې کار مخ ته